تاسو ټول ته دا نصیحت دی چې د منځه اهتمام کوئ الله به د ټولې مسلې اساني کړي خو دا مه کوئ چې سحر په 5 بجې بانګ وایي او تا پسې په 4 بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار له ځي او هغه مونځ پرېږدي ځکه چې دا 5 بجې دی او کله باز داسې کوي چې کله دا مونځ دی ډیوټۍ د دې ټیم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي که مخکې هم راځي پرېږدي مړه وایي دین نه هم څه مذاق جوړ کړی دی تاسو ټوغې نه کوئ وایي د الله دین پورې چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنۍ والا او دا کپیل او دا مؤسسه او دا مدیر دی او دا پلانې دی او علانې دی دا دې چې ته خفه کړی چې د ناوخته کار له تلی شي چې کله تا ته ووایي چې 7 بجې به ځان را رسې او دستخط به کې او ګوته به لګې نو ته کوشش دا کوې چې پاوکم 7 ورسې ځکه چې دی به خوشحاله شي چې روزانه وګوره دی 5 ساعت مخکې راځي خو چې کله د الله مسله راشي نو یا خو مونځ بلکل کوي نه د سحر ده او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړي د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته